منگ تا اسلام دا هدایت خودیو چې چا د سره مزدوری وکړه داغه د خولې وچېدلو نه مخکې هغه خپله مزدوري ورکړه. او یو حدیث کې 3 کسان ذکر شوي د بخاري حدیث دی وایي ثلاثة انا خصمهم یوم القیامه 3 قسمه کسان داسې دي چې د الله نبي فرمایي وایي الله وایي چې د قیامت پر ورځ به د زما سره جنګي زما او د مقابله به وي. په هغه 3 کې یو هغه کس دی چې دا په چا باندې مزدوري وکړي په چا باندې کار وکړي او بیا ولې پیسې او مزدوري نه ورکړي. یو صحابي رسول الله صلی الله علیه وسلم یمن ته لیږه ګورنرۍ له ډېر وصیتونه ورته وکړل خو یو وصیت یې ورته آخر کې دا وکړو چې ځان د مظلوم د خیرو نه ساته ځکه د دې او د الله په منځ کې ګوره پرده نه وي. مظلوم خیرو چې ووالي نو ټوله زندګۍ به ذلیله ګرځي ټوله زندګۍ. تېره جمعه موږ حدیث بیان کړی و چې یو خپلولي ده او یو بغي او ظلم دی چې د دې سزا رب العالمین دنیا کې ورکوي سره د آخرت د سزا نه. خو د الله او د الله د رسول یو حکم موږ ته دا دی چې ونصر المظلوم د مظلوم مدد به کوي. د مظلوم نن سبا دنیا د ظلم نه ډکه شوې ده. هر سړی د خپل حده پورې ظالم دی خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو ویل الظلم ظلمات یوم القیامه ظلم چې چا کاو دا به تیری په ورځ د قیامت باندې. زمونږ د عام مسلمانان درونه په دې بار ملکونو کې مسافري کوي. دې نوجوانانو خپلې ښځې بیبیانې پریښي مور او پلار یې پریښي خپل بچي د ګل په شان بچي هغې دلته پریښي او دې سعودي عرب او دې مختلفو ملکونو له تلي مسافرۍ له چې د خپلو بچو له حلال روزي وګټي حلال رزق وګټي. هلته هغه ظالمانو هغه قوانین جوړ کړي دي چې په دې مسلمانانو باندې مزدوري کوه محنت پې کوه مشقت پې کوه چې کله د پیسو د ورکولو ټیم شي پیسې ترې وخوري. الله رب العالمین په ډېرو ګناهونو باندې خفه کیږي خو په هغه ګناهونو کې یو لویه ګناه هغه ظلم دی چې الله له پې غصه ورځي. الله رب العالمین ده مؤمن حق دا دی چې مؤمن به په مؤمن باندې ظلم نه کوي. هیڅ قسم ظلم د حق نشته او که په ده باندې چا ظلم کو د هغه حق دا دی د الله رسول فرمایي چې دا نور مؤمنان به د مظلوم سره مدد کوي د مظلوم سره دا به د ظلم نه ازادوي. موږ د مسلمانانو ته اواز دا دی چې د الله بندګانو د قیامت جهنم ته موږ او تاسو د ټینګېدو نه وي. هغه اور چې د دې اور نه یو کم او یا درجې ګرم دی دغه زما او ستا د غوښو د برداشت نه دی. نو که د دغه اور نه ځان ساتئ د مظلومانو سره ظلم مه کوئ د چا نه پیسې مه خورئ د مزدورانو نه هغوی باندې ظلم مه کوئ زیاتې مه کوئ. هغه قوانین جوړول چې پردي بچي د هغې د سزا لاندې راوستل زما قسم د ظلمونو قوانین جوړ کړي دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت په عذاب کړي. او الله رب العالمین دې زمونږ د ملک هغه برکات او خیر پیدا کړي چې زمونږ د نوجوانان پردي ملکونو ته مسافرۍ ته محتاج نشي. د الله سره کلا او خزانې دي هغه معدنیات او خزانې او برکتونه د الله زمونږ او ستاسو په دې ملک رایج کړي چې موږ دا نوی کول او نوجوانان د دې غیرو د غلامۍ نه الله موږ او تاسو خلاص کړي. کوم ملګري چې مسافر دي او په تکالیفو کې دي د الله نه به سوال کوو چې الله دې په هغوی باندې پراخي راولي د هغوی په عمر مال کې د الله خیر او برکت واچوي. د هر قسمه مصیبت او تکالیفونه د الله د هغوی حفاظت وکړي.